ملګرو یارانو سلامونه. خدای وکړه چې روغ جوړ اوسئ. هسې د جوارو پورې خبر را یاده شوه. کله چې به وطن کې جوار مو وکرل نو اول به مو د دې شی به ورته وایي خرکاوه به مو د ده ماتوله، ځکه یعنې اول چې اوبه به مو ورکولې دا به په ډېرې سخته باندې پیدا کېدې. یعنې که کله کله به د سپین غر واورې اوبه شوې او اوبه به یې زموږ په وطن او په خاوره باندې راغلې، هغه هم کله که چې موږ نه به پورته څومره علاقې او کلي چې کله به له هغوی اوبه اضافه شوې موږ خوارانو ته به راورسېدې، بیا به جوارو ته مې ورکړې. او کله به چې د پټیو جوارو ته ور مخامخ شو په دې غرمه کې به خصوصا ور مخامخ شو، دا چې پاڼې به یې زیړې شوې وي، وچکۍ به یې کړی او په ملا به راکږې وي. دا څه وجه دا خوارانې به تږې وي، دا د جوارو ټانټې به تږې وي، په کافي اندازه اوبه نه ور رسېدې. او سره له دې چې وطن اوبه ویوړه ښه پوهېږي چې ګرد چاپېره د کونړ سیند، د هلمند سیند، د پنجشیر سیند، د لغمان سیند، د بېسودو سیند، دغسې بس پسې ګز و ګام کوئ وطن سیندونو ویوړه. خو زموږ جوارانو به پکې له ډېرې تندې نه پاڼې وچې کړې او یا به یې ځانونه وچ کړي. هسې دا د کاله تر خوا راتاو شوم نو د جوارو ته مې وکاته. یو رقم په نس باندې ماړه جوار دي چې زاړه شو، لکه د دیزي جوار هم داسې دي لکه د دیزي خلک زاړه شي، خو همغسې ښایسته ځوانان ښکاري. جوار یې هم دغسې دي. زیاتره دا د وږو دا وږي در باندې ګورم، وږي زیاتې کلک شوي دي، خو تاسې که قد و قامت د دغې جوارو وګورئ دا بالکل تک شین دي. نو خبره دا ده چې د په خپل وخت باندې اوبه خوړلې دي، په خپل وخت سره خوړلې ده، په خپل وخت ورته دهقان ماما رسیدګي کړې ده، نو ځکه خو د جوارو دا قد و قامت هم دغسې غښتلی دی، قوي دی. نو خدای دې وکړي چې زموږ د وطن له دشتو، له اوبو، له بیابانونو ګټه واخیستلی شي، جوار په خپل وخت سره سبزه شي او میوې ښه پخې ونیسي، غنم په خپل وخت باندې وشي، وږی پوخي، غنم ښایسته ونیسي. او دغه راز وربشي او نور پسې ور واخلي چې په پټیو کې څه کېږي دا ټول باید دغسې ترسره وشي. خبره دا ده چې دا په اسماني اوبو باندې نه دي شوي چې ګوندې باران پرې شوی دی او دا جوار راغټ شوي دي. دوی په فرانسه کې چې دغه څومره د اوبو زیرمې دي دا یې دغسې جوړې کړي دي چې باید دا پټي ورنه حاصلخیزه شي، په خپل وخت ورنه اوبه ترلاسه کړي او ګټه ورته سبا وکړي. نو داسې نه دي چې ولا د غره اوبه پرې راغلي دي، که راغله که رانغله جوار دې وسوځېږي، نه. نو خدای دې وکړه چې دا زما لنډ پیغام مو خوښ شوی وي. له ټولو ډېره مننه.